سلام مرګرو په پاکستان کې د وخت نه یو بل خبره اوس را پېښوي د وغدار د پاکستان هارت سټیټ دی یا پاکستان هارت سټیټ جوړېدو باره دی دی ویډیو کې بدی باندې ځان په پوره کوشش کوو چې اول د هارت سټیټ څه دی ویل شي او آیا هارت سټیټ چې کوي د دې مطلب دا دی چې دا یو مضبوط ریاست دی او بل خبره دا ده چې اوس په دنیا کې چې کوم سټیټس دي په دې کې هارت سټیټس کم کوي مثالونه یې کوم دا خی ګنانه بدی نو چې خبرې شروع شي دا کوم اول هارت سټیټ څه دی ویل شي ګورئ هارت سټیټ چې یو مضبوط ریاست کنه ول د دې چې کوم ډیفینیشن جنري کې یو ډیفینیشن خدای لري هغه ریاست چې باغی کې قوانین سخت قوانین وي او نه صرف سخت قوانین په کاغذ کې وي بلکې د هغې امپلیمنټیشن نفاذ چې کوم دی هغه هم سخت وي د دې ډیفینیشن مطابق په سنګاپور او متحده عرب امارات غونډه کې ملکونه هم هارت سټیټس دي چې هلته سخت قوانین هم دي او د هغې امپلیمنټیشن هم سخت دی نو دا ښه خبره ده په یو ملک د لا ان آرډر او هر څه په آرډر کې د ساتلو لپاره دغه سخت قوانین او د هغې امپلیمنټیشن پکار هم وي خو خبره تر دې حده پورې ده که زه د هارت سټیټ ډیفینیشن کوم نو زما د رایې مطابق هارت سټیټ هغې ریاست ته ویلی شي چې په کوم ریاست کې یوه بیانیه جوړېږي ریاستي بیانیه او د هغې بیانیې نه علاوه په دغه ریاست کې د بلې بیانیې لپاره ځای نه وي که د ریاستي بیانیې سره څوک چې کوم دی اتفاق کوي نو ډېره ښه ده او که نه دې سره څوک اختلاف کوي نو د اختلاف کولو هغه ګنجایش په دوم نه پرېږدي اوس په دنیا کې دغه هارت سټیټس کوم دي نه هارت سټیټس ته چین چې کوم دی دا هارت سټیټ دی ځکه چې په چاینا کې موږ تاسو ټولو ته پته ده چې هلته کې یو داسې نظام دی چې هلته کې یک یو سیاسي پارټي ده او هغه چاینیز کمیونست پارټي ده CCP او په چاینا کې خلکو ته د دې خبرې چرې حق نه دی حاصل چې هغوی په CCP باندې په چاینیز کمیونست پارټي باندې د شي جین پینګ په حکومت باندې تنقید او دا یو داسې ریاست دی چې په دې کې چې کوم دی نو سنټرل ګورنمنټ ټول مضبوط دی او ټول اختیار هم د هغوی په لاس کې دی همدغه شان ولادیمیر پوټین په روس کې چې کوم دی نظام جوړ کړی دی د دې نه اندازه ولګوئ چې دې الیکشن و د په هغې کې هغه کینډیډیټس و چې هغه یې ولادیمیر پوټین ته مسله جوړېدی شوه هغه یې د الیکشن کمیشن یا د نورو ادارو په لاره باندې د الیکشن لاډو سره اوټ کړل یا یې په جیلونو کې واچول دغه شان د مودي په دور کې چې کوم دی هندوستان دی نه دا هم هارت سټیټ دی چې په هغې کې هغه یک یو بیانیه چې دی هغه بیانیه د هندو راشټر بیانیه ده دې نه اندازه ولګوئ چې د مودي د پارټۍ د BJP یو وزیر یو پیرې ته دا بیان ورکړی و په سټیج باندې چې 100 لکه مسلمانان قتل کوي دا نور چې 100 لکه مسلمانان قتل کوي دا نور مسلمانان چې کوم دي نه دی به د یا انډیا پرېږدي او یا به هندوان شي نو دغه اوس چې کوم دی یو بیانیه چې دی یو هغه بیانیه د هندو کامپرستۍ ده نو بلې بیانیې پکې ځای نشته اوس که موږ د پاکستان خبره کوو نو زما چې کومه رایه ده نو هغه دا ده چې پاکستان خو د ازادۍ نه پس ډایرکټ څو ورځې پس یو هفته پس هارت سټیټ جوړ شو په هغه ورځ باندې به 22 اګست 1940 باندې چې کله د وفاقي مرکزي حکومت د طرف نه د پښتونخوا منتخب حکومت پورته ودرېږلی شو صرف او صرف په دې وجه باندې چې د دوی تعلق خدای خدمتګار تحریک سره دی او خدای خدمتګار تحریک چې د هندوستان د تقسیم خلاف و لهذا دی پاکستان څخه وفادار نه دي د دې نه پس څو میاشتې پس د باچا اخند قائد اعظم سره په کراچۍ کې ملاقات وشو په دغه ملاقات نه پس قائد اعظم په خپله ویلو چې د باچا اخند د طرف نه زما چې کوم شکوک و شبهات و هغه ختم شي باچا اخند د دستورالله اسم الله ممبر جوړ شو غړی جوړ شو چې دا غړی جوړ شو نه لکه مطلب دا دی چې ریاست یې تسلیم هلته کې د پاکستان سره د وفادارۍ حلف وموجست و چې حلف وموجست که خبره ختمه شوه او نه خبره ختمه نه شوه په 15 جون 1998 لکه چې د ازادۍ لا یو کال هم نه و برابر د مرکزي حکومت لخوا نه په خدای خدمتګار تحریک باندې پابندي ولګېده باچا خان ولی خان سره د ټول خدای خدمتګار تحریک څخه مشرانو جیل کې واچولی شو شپږو کاله پس دوی په داسې حال کې کوشش کړی شو چې په دوی باندې ثابت شو د بیرونه ثابت شو فتح دی بیرونه ثابت شو بیا یې ولې ګرفتارې بیا یې ګرفتار کړل بیا یې ګرفتار کړل د هغې نه پس هم ډکه دی هغوی کله جیله کله کور کله جیله کله کور د ایوب خان په زمانه کې خو هغه ډیکټیټرشپ نه عملیات شو سیاسي هغه په جماعت اسلامي باندې په هغه زمانه کې پابندي ولګوله د څه د وجې هم د عقیدې وجې دي چې هغوی د چې کوم ریاستي بیانیې و هغې سره اختلاف کو همدغه دور کې د شیخ مجیب الرحمن سره عوامي لیګ سره چې کوم صوف و هغوی 6 پوینټس فارموله چې کوم دی نه مسترد کړی شوه او بیا چې کله الیکشن وشو په 1900 کې د یحیی خان په دور کې د هغې اقتدار ورنه کړی شو تر دې پورې چې ملک د هغې د وجې نه دوړ وګړي شو ذوالفقار بټو راغی خلک خوشحاله شو جمهوریت په ملک کې راغی پکې نه هغه د هغې ډیکټیټر نه سخت ثابت شو او اول یې پولیس نه د بلوچستان حکومت د نیک حکومت پورته ولېږه بیا د هغې نه پس دوه پیرې د ګورنران په دغه ځای کې بدل کړل په بلوچستان کې او بیا په 1955 کې د 1900 کې چې کوم اپوزیشن لیډر و خان عبدالولي خان و نه هغه یې د حیدرآباد سازش کیس کې هغه سره 250 نور د نیب مشران چې دی د په جیل کې واچولو نو دا چې کوم دا ټول د هارت سټیټ هغه مخالف
دا ټول د هارډ سټیټ هغه مثالونه دي، هغه تاریخ دی چې په پاکستان کې را روان دی تسلسل سره، چې دی چې دی دا نه ګڼي چې یو داسې بیانیه چې هغه متضاد او مخالف ده او د سټیټ په حق کې نه ده، نه هغه ته د سټیټ په حق کې هم ده، خو د دې بیانیې سره سمون نه کړي نو د هغې ځای به دې نشته. بیا ضیاء الحق راغی یا مشرف و، نه کوئی ډیکټیټرز هغې ته کوئی هم داسې سخته ده کېږي تر دې پورې چې د عمران خان په دور کې د هغه وخت چې کوم اپوزیشن و په هغې باندې څومره سختې وي، او انیر چې کوم دی په ټي وي باندې د اپوزیشن لیډرانو پروګرامونه چې کوم دی بند کړي شوي وو، او چې کله حکومت بدل شو دا اوس کوم حکومت دی نه ودیږي اوس چې پوسټ دې زمانې کوم اپوزیشن دی لکه پی ټي آی په هغې باندې سخته ده. نو زه وایم چې دغه خبره خو د ازادۍ نه ولې تر اوسه پورې جاري ده. نو افغانستان کو هارډ سټیټ دی، دې ځای کې د دې خبرې وضاحت پکار دی که چېرې هغه خلک چې وسله راغستې د ریاست خلاف دا یو ریاست نه برداشت کوي، د پاکستان نه برداشت کول نه دي پکار، هغه که ګیلې دی که هغه دلته کې ټي ټي پي دي د دې خلاف سخت ایکشن اخیستل پکار دي. او فرق پکې دا کول دي چې هغه تحریکونه چې هغې د هغې چې کوم دی پرامن تحریکونه وي د آیین د لاندې تحریک کوي د پاکستان آیین مني، نو هغې چې کوم دی د هغې خلاف بیا داسې ګامونه پورته کول نه دي کار سخته و چې هغې ته به دې باندې مجبوره کړي چې هغې هم ټوپک راواخلي یا د هغې راتلونکي نسل ټوپک راواخلي. نو په خپله خپل ځان له چې کوم دی مسلو پیدا کولو په ځای باندې چې دې په نوم باندې چې دا هارډ سټیټ دی او یا د هارډ سټیټ فضایل بیانوي، نو دا نورې مسلې دي، دا ټول دي د مسلو پرېښودو په ځای نه کې. او بیا یو ځل دا ووایم چې هارډ سټیټ چې هېڅ کوم سټیټ نه